غازي سنډاکي بابا غازي سنډاکي بابا په 1230 هجري کال چې د 1850 کال سره سمون خوري د چکسري سیمې په سنډاکي کلي کې زیږېدلی او د دیر د نواب اورنګزیب د ظلم او د برتانوي استعمار پر ضد ښه ډېر جنګېدلی دی. هغه د استعمار نه د خلاصون په موخه لویه جرګه جوړه کړه او د خپلې وسلوالې مبارزې په دوام یې دغه یوه داسې هڅه وه چې قومونو د جرګې د اصولو او پرېکړې په رڼا کې متحد کړي. سنډاکي بابا د هندوستان د لوی ازادي غوښتونکي شیخ محمد الحسن صاحب سره ښې او ټینګې اړیکې درلودې او د طرابلس په غزا کې د شیخ الستوسي ملګری و. 7 واره حج ته ولاړ او د ملي شعور بیدارولو او خپلواکۍ حاصلولو لپاره یې د پېښور په تکال کې یوه مدرسه جوړه کړې وه. وروسته سوات ته ولاړ او هلته یې زیات نفوذ پیدا کړ. له سوات څخه دیر ته ولاړ تر څو افغانان د برتانوي استعمارګرو پر وړاندې راوپاروي. کله چې د دیر نواب چهار خان ومړ او د هغه پر ځای زوی شاه خان وټاکل شو، شاه جهان چې د ده هیله پوره نه کړای شوه نو دی باجوړ ته ولاړ او له هغه ځایه د انګریزانو پر ضد تحریک پیل کړ. نواب چهار خان چې د انګریزانو پلوي و، سنډاکي بابا مخالفت ورسره پیل او د ترنګزو حاجي صاحب او د بابړي ملا صاحب په مرسته یې پر ده برید وکړ. د ده کور کلی یې وسوځاوه او چهار خان له ویرې د سنډاکي بابا سره روغه وکړه. سنډاکي بابا د جمعیت احرار په نامه یوه ټولنه جوړه کړه چې په هغې کې محمد جان خان، د الینګار فقیر صاحب، د میا د کلي سید معروف خان پاچا، د کندري حاکم صاحب، مولوي فضل الدین او نور ملي مبارزین شامل وو. ټولنې د انګریزانو په مخالفت د مبارزې اعلان وکړ او په عین وخت کې خپل یو استازی چې په کابلي ملا صاحب مشهور و د افغانستان پاچا اعلی حضرت امان الله خان ته راولېږه. امان الله خان د مرستې ژمنه ورسره وکړه خو دغه استازی لا بیرته رسېدلی نه و چې سنډاکي بابا وفات شوی و. غازي سنډاکي د 70 کلونو په عمر په 1407 شمسي کال د پښتنو د ازادۍ لوی ارمان له ځان سره قبر ته یووړ او د دیر په سندل کلي کې خاورو ته وسپارل شو.